وای تواورا د دې شپېلې आवाज د شپېلې आवाज واورا چې دا څه وای اوس زو ته څه وای چې شپېلې څه وای خو ډمانه غږیا د ډم پشان چی هغه غږی سوري پکیوی او ګوتی پیخیو رنگ رنگ आवाजونه پکې روباسي مونږ څه خبر مولانا روم وای نه سوا کال مخکې تیر هغه وای بشنواز نه چو حکایت میں د دې شپېلې आवाज واورا دا د خوند او د مزه شې نه ده د دې د आवाज دا د شپېلې جړا ده دا شپېلې جاړي سپس جاړي وز جدائی ها شکایت میں کو دا شپېلې د درمینه جوړیږي درمینه او د درمو ځان له زنګلی وي نو دا شپېلې هغه د درمو په زنګل پسې جاړي چې خدای دومره غوندې ډکې دې کړم او د خلقو په لاسونو کې اوړم راوړم ا د دومره خزنګل او خمرګرتیا نه د زرا جدا کړي ولي په دې خبره پوهیږي شپېلې دا جاړي د خپل هغه درمو په مل پسې چې زه د دومره عظیم زینه جدا ولي استاد په ایمان وای چې مونږ چر دا سوچم کړی چې دا شپېلې आवाज چې ده د درمه جړا او مونږ دلته وړوندې کله چا په سایکل سور کړی چا په رشکا کې سور کړی او شپېلې هغه پستر ګړوندې دا تصور مونږ چر نه دی مولانا روم دا تشبیه دې سره ور کړی دا چې لکه د شپېلې आवाज چې ته په مزه د شیطانت اخلي او حقیقت کې دغه आवाज د شپېلې چې ده دا دغه جړا د خپل ملک دغه سي انسان ده او په انسان کې دا روح ده بیا د دې روح په ذریعہ باندې دا انسان خان دی جاړي خوځي ملاس ولاړ وغیرہ 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 نو تاسو سوچ وکئ دا د انسانانو خبرې اترې او جړا او خندا چې دا د انسان جړا او خندا نه ده دا په حقیقت کې د روح جړا ده چې په عالم ارواح پسې کوي چې خدای د دومره پاک اسمانونو زيونو نه دی راوستم په دې پلیت او مردار سوري کې دا تاوز چی زمونږ دا خلا او دا بدن نو روح دا زمونږ وینا دا د روح جړا ده په عالم ارواح پسې چې دغه مردار ځای کې دی خدای د دومره پاک زینا ولی راوستم ولی بیا وی سینه خواهم شرح شرحا از فراق تا بگویم شرح درد سینه خواهم شرح شرحا از فراق تا بگویم زما عزیزانو عرض داو دا لوی تفسیر غرض میں داو چی روح دا یو امر ربی دی قدرت د دو اوسېدو د پاره پنځه ځایونه برابر کړي یو عالم ارواح یو د مور خېټه بیا د مور د خېټې نه چې دا روح روزي بیا دا دنیا دا د دو اوسېدو ځای بیا د مرګ نه رستو قبر چاته چې عالم برزخ وای برزخ اصل کې پردې ته وای نو د قبر ژوند ته برزخ زکه وای چې د دنیا او د قیامت منځ کې دا یو پرده ده نو دې ته برزخی ژوند وای نه قیامتي او نه دنیاي په دغه منځ کې دا یو حائل ده دې ته برزخی ژوند وای بل ژوند د روح چې ده هغه په قبر کې پنځم چې ده اب په قیامت کې یا جنت کې او یا دوزخ دا پنځه ځایونه عزیزانو د روح د اوسېدو ځایونه دي پنځه عالم ارواح د مور خېټه دنیا برزخ اوس د مرګ نه رستو په قبر کې دا برزخی ژوند دا روح چې د دې ډانچې نه اوزي نو کوم خلاړ شي دا روح چې د دې ډانچې نه اوزي د دې دوه ځای یو ځای د علیین چې هغه په اسمانونو کې په جنت کې یو ځای د سجین چا په جهنم کې یو نو د بد کردار خلق روح چې ده هغه سجین تلاش او د نیکانو خلق روح چې هغه علیین تلاش بنیادی سوال چې ده په دې ځای چې په قبر کې دا ډانچا پاتیش دا ډانچا
روح تلاړ شي نو عذاب چې دی هغه روح ته وي او عذاب کدی بدن ته. بنیادی سوال چې دی هغه عزیزان روح کعلیین تلاړ شي تعلق قبر سره، کسجین تلاړ شي تعلق قبر سره. د دې داسې مثال لکه ته دې ځای نه امریکې تلاړ شي یا لندن تلاړ شي یا چین روس تلاړ شي، هر ملک ته چلاړ شي تعلق خپل ملک سره ټلیفون. تاسو وګورئ زمون صدر صاحب امریکې ته اوس خو به ښه پوهېږئ ځکه چې پوهېږئ چې اتلی دی یو قاري هم ځان سره بوتلی دی هلته چې تقریر کوي نو مخکې ته قاري تلاوت قرآن شریف ووایي بیا دی ورپسې نحمده ووایي بیا شروع شي. اوس دی دومره نه پوهېږي چې دا قوم په غبرګو سترګو ړوند دی، دا قوم بې ضمیره دی، دا قوم بې حسه دی چې دا قرآن دغې له راغلی دی دنیا چې ته ځان سره قاري ګرځوه او خپل تقریر نه مخکې په قاري تلاوت کوه نو قوم پې دوکه کوه. قرآن دې له راغلی. په امریکا کې تلاوت کمال دی، امریکا کې د الله مهرباني ده تلاوتونه کی. واحده ډله د ځمکې په سر تبلیغي جماعت والا چې په امریکې کې د امریکې په سینه باندې تبلیغي اجتماعات کوي او پکې زرګونه مسلمانان اوسي وی پکې کني. امریکا به قرآن نه ده او نه به تلاوت. نو خلقو ته سترګو کې خاورې اچولو دپاره چې وګوره زه امریکې ته تللی یم تلاوت. باضمیره قوم به چرې په دې دوکه نه او نه په دې دوکه کې. که ته په قرآن مینې او قرآن واقع ته د خدای کلام ګڼې نو ته چې د کم ملک صدر یې د هغه ملک قانون تر اوسه پورې ولې د پیرنګي دی، ولې د پیرنګي دی. که ته وایې د ملک خلق ته خو به یا په ژوندو اقتدار نه لرې کېږي یا په مرګ. یو ورځ به راځي چې کل نفس ذائقة الموت به وشي ته به مړ کېږي، ټیک ده، یا به په ژوند ته لرې کېږي. که ټول قوم در سره نه مني نو خدای خو در سره منلی ده چې د سربراهانو دا فرض دی چې د ملک قانون قرآن منی کنه. ته د ټول پاکستان کې داسې ریفرنډم وکړه لکه ځان د پاره دی چې پرون کړی، ځان د پاره دی کړی چې خدای او رسول منئ. تاسو ویل او منو، وی چې منئ نو زه 5 کالو له صدر شم. ته داسې ریفرنډم وکړه په دې ملک کې چې راشي هلکه په دې ملک کې قرآني نظام د پاره ووټینګ دی، څوک قرآن غواړي او څوک یې نه غواړي. که د مخالف بکسونه د ووټونو ډک شو چې مونږ قرآن نه غواړو ته به عمر له خلاص